معزز سامعین کرام، د وظایفو سلسله شروع وا. د رزق زیاتوالی د پاره بهترین وظیفه قرآن عظیم الشان کی یو آیات مبارکه ده د سورۃ الشورى. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. دا آیات مبارکه چې څوکم د هر مانځه نه بعد یو څلوېښت کرته وی الله سبحانه وتعالی به د رزق فراخ کی او الہ العالمین بدتا د غیبی خزانو نه رزق ورکی. مال حال او کاروبار کې به الله سبحانه وتعالی برکت واچي. دویم د سحر او جادو لرې کولو د پاره یو بهترین عمل حضرت وهب ابن منبه رحمه الله فرمای چې چاته دا معلومات وي او دا اثرات په ښکاره شي چې یاره د باندې جادو شوی دی، نو هغه د اوه پاڼې د بیرو راواخلي، شنې پاڼې، او دغه اوه پاڼې دی د کاڼي په لنګرۍ کې وټکوي او اوبه دې پکې ملو کی. بیا دې په آیت الکرسی سره یعنی 11 کرته به آیت الکرسی اوی او په هغې باندې به ورشوف کی. د هغې نه بعد د دغې اوبو نه 3 ګوټه اوبه به وڅکي او باقی اوبه دې په یو بالټي کې واچي او په هغې سره د غسل وکړي. الله سبحانه وتعالی به د دنه سحر او جادو ختم کی د دغې آیت الکرسی په برکت باندې. د اسانه طریقه درونو اوه پاڼې به راواخلي د بیرو شنې پاڼې او آب د کاڼي په لنګرۍ کې وټکوي او 11 ځل به آیات کرسی اوی او دغه پاڼې به په دم کې او دې سره به اوبه میکس کی. د دغې اوبو نه به 3 ګوټه اوبه وڅکي او باقي چې کومې اوبه پاتې شوي نو هغه اوبه به یو بالټي کې واچي او په هغې باندې به غسل وکړي. د هر قسم د سحر او د جادو اثرات به په دغې سره الله سبحانه وتعالی ختم کی. همدغه شان ډیر خلک دا وی یره زما په دې وجود باندې دانی دي، داغونه دي، مخ باندې تیر سری دي، دې دپاره څه علاج یا څه وظیفه شته او که نه نو اوجي دې دپاره وظیفه شته. د سورة البقرې آیات مبارکه ده 71 نمبر آیات ده او د دې مختصر حصه ده مسلمة لا شیة فیها. نو که د چا په بدن باندې داغ وي، دانه وي، سپوڼې وي، تیرسري وي، دا حصه د آیات مبارکه دی 140 ځلو وي او د هغې نه بعد د په دې باندې ملهم یا کریم وغیره دا د په دم کی او هغه د په دغې داغونو باندې، په دغې دانو باندې او په دغې سپوڼې باندې ولګئ. د الله سبحانه وتعالی په فضل و کرم سره به دغه دانې، دغه سپوڼې، دغه داغونه به او دا تیرسري به خپله ختم شي. معززو مسلمانانو، اکثر نارینه و زنانو ته د ګردې او د تریخې د کاڼې شکایت وي. ګرده کې کاڼې وي، شګه وي،
پتریخی کی کاڼې وي شګه وي د هغې دپاره یو بهترین عمل علماء کرامو ښودلی دی په سورة البقره کې آیات نمبر 74 دغه آیات دی ثم قست قلوبکم خو لیکن د دې ابتدا به د دغه ځینه کې وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. دا آیات مبارکه که د چا په ګردو کې یا تریخي کې کاڼې شوي وي نو دا آیات مبارکه دی 140 ځلو وي 140 مرتبه او په دې باندې د اوبه دم کی او هغه اوبه د 11 ورځې دغه مریض باندې اوسکئ الله سبحانه وتعالی به دغه د ګردې کاڼې وي که شګه وي او که د تریخې کاڼې او شګه وي الله سبحانه وتعالی به ختم کی. الہ العالمین دی مونږ او تاسو ټول په صراط مستقیم باندې روان کی. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.